الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا बेशक आगा खलक च काफिरान शल बाद ईमानिहिम पस तखपल ईमान रावड़ोना सुम मज़दादु बिया ज़ियाद शल अगई कुफ्रन व कुफर के लन तुक़बला हरगिज़ बा कबूल न करेशी तौबतुहुम तोबा द अगई व उलाइका हुम औ हुम द खलक़ी अद्दालून गुमराहान। इन्नल लज़ीन कफ़रू बेशक कम खलक च काफिरान शल व मातू औ मृशल व हुम कुफ़ार औ अगई काफिरान फलन युक़बल नुकलब हम कबूल नकड़ेशी मिन अहदिहिम दहिस यौगस्त अगैना मिलउल अर्द व मिक़दार द डकवाली दज़मकी ज़हबा सरज़र वलब इफ्तदा औ अगरचे फ़िदिया के वरकोल वाड़ी बिही अगा उलाइका लहुम उमदा खलक़ी द्वैत पारा अज़ाब अलीम दर्दनाक अज़ाब दे वमा लहुम मिन नासिरीन और न बैदा गैद पारा सो मददगार। सूरह आले इमरान 90 और 91 नंबर आयत है। ये दो आयतों में सरा द्रे मसीबारा ज़रूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शुआ दादा ज़ात करम नवाजी दा फजल दे एहसान दे कमूंगा टोल बांधे ये जमूंगा अमलुना दा सनदी चाहा दावा उड़ान दे कबूलियत हासिल की दा खास दावा फजल दे दावा एहसान दे जमूंगा ये दखल कलाम दबारा दखल कुरान दबारा दागे खबरा तरा कोलो दागे मसले अहकामात वेलो औरिदो दबारा कबूल दीवाने अल्लाह शुक्र अदा कौन पका दादा वो एहसान दे और द मोहसिन एहसान मानल दा द इंसान द पारा ढेर ज़रूरी दी और दा से मोहसिन चाहा हकीकी मोहसिन है अगर पर ज़ात का तरफ का इंसान बातें मुख्तलिफ एहसानात पड़ी यानी दा बदन हम अगर आका वक्त हम अगर आका कुरान सर ताल्लुक़ हम अगर आका दा फुर्सत हम हमारा इन बेशमेर अदा से मसाइल नीचे आ गई कि इंसान अख्ता की और दावाडो पाम और ख्याल के हम नाराज दा वक्त के हम बोल पका दा दावत तरफ ना जमुन द पारा यो लोया तोहफा और यो हदिया दा पदी शुक्र कौन के दा अज़ीम मुस्तहिक दे जिकम कुरान करीम के अल्लाह ताला व ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम कशरे ज़माद नेमत शुक्र अदा कवे ज़बे दर नूर सेवा को अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدلله یو ځل موږ د قرآن پاک مکمل ترجمه تفسیر سره وکړو د هغې شکریه موږ ادا کوو او الله تعالی دوباره د هغې توفیق راکړه موږ ټولو له انشاءالله نور شکر ادا کوو تر اخري سلګۍ پورې به دې سره زموږ تعلق انشاءالله وي او دا داسې تعلقدار دی قرآن کریم چې دی به موږ سخته کې یوازې نه پرېږدي ملګری به پرېږدي رشته دار به دې پرېږدي خپل خپلوان به دې پرېږدي یوم یفر المرء من اخیه هغه ورځ داسې سخته ده چې رور به د رور نه تښتي وامه وابي مور او پلار به د اولاد نه اولاد به د مور او پلار وصاحبتي او خپل دوست او ملګری به درته تښتي وبني خپل اولاد به درته تښتي خو هغه ورځ قرآن کریم باره کې نبي علیه السلام فرمایلی دي دا قرآن کریم به د انسان په شکل کې ودرېږي او د الله په دربار کې وایي چې الله د زما حق ادا کړی دی نن دې زه ته یوازې نه پرېږدم زه د ده په حق کې سفارش کوم زه ستا کلام یم ستا کتاب یم د ده په حق کې زما سفارش کوونکی او د ده بخښنه وکړه قرآن کریم باره کې او د روژې باره کې راځي فیشفعان د دې دواړو سفارش داسې دی چې الله تعالی به د دې سفارش قبول کړي الله تعالی دې زموږ دپاره قرآن کریم سفارشي وګرځوي دې آیتونو نه وړاندې چې کوم آیتونه دي هغې کې د هغه خلکو تذکره وه چې ایمان راوړه او ایمان راوړلو نه بعد بیا کافران شول بیا یې ایمان راوړه یعنې مرتد شو دین نه واوړېدل مسلمانۍ نه بس بیا واپس راغله او په صحیح زړه سره اخلاص سره راغله الله تعالی د هغې توبه وکړه الله تعالی د هغې نه دوباره راتلل او قبول خدا یاد ساتئ چې کله انسان مرتد شي د ده شاته ټول اعمال ضایع شو مسلمان دی د کفر وکړه کفر کلمه یې وویله د کفر کار یې وکړ د هغې سره دی کافر شو نو هغې په وجه د ده ټول عملونه حج یې کړی هغه باطل شي زکاتونه یې ورکړي هغه ختم لمونځونه یې کړي هغه ټول ختم دی اوس چې بیا ایمان راوړی به نوي سره به ایمان راوړي چې کله دی کلمه ووایي نکاح یې وي نه نکاح یې مات دی چې کله لا اله الا الله محمد رسول الله دپاره ووایي نو دی بیا مسلمان شو او دی اوس نوي سره اوس که ده سره بیا مال وي د باندې به حج هم فرض د باندې زکات هم فرض دی به خپل لمونځونه اوس د نوي سره نه د مسلمانۍ نه پس کوي نو بهرحال هغه خلک چې مرتد شو هغوی ته اسلامي حکومت کې د 3 ورځو مهلت 3 ورځې قید کې واچوي او هغوی ته حکم یې چې د 3 ورځو کې دننه بیا واپس شه یعنې بیا ستا سزا ختم او وجه دا ده چې ده د الله د دین بغاوت وکړ باغي سزا په هر حکومت کې په هر ریاست کې په هر قانون کې هغه قتل د ریاست باغي دپاره چې کومه سزا ده حق د الله د دین او د الله د قانون باغي دپاره یو کس ایمان نه دی راوړی کافر دی هغه ته څوک څه نه کوي هغه په زوره مسلمان کولی نه شي خو یو کس چې مسلمان شي هو په خپله خوښه مسلمان او بیا یې انکار وکړه اوس د هغه پټه چې کومه غاړې ته یې اچوله خپله یې درکړه د خپله د بغاوت اعلان وکړ اوس به ده باندې سزا لاګو کېږي اوس د هغې خلکو تذکره ده چې چا چې ایمان راوړه بیا یې کفر وکړ او کفر نه بس واپس راغله حقې کفر کې مخکې راغله الله تعالی وایي ان الذین کفروا بعد ایمان چا چې کفر وکړ کافران شو انکار یې وکړ ایمان راوړو نه پس ثم ازدادوا کفر بیا په دغه کفر کې مخکې تلل تر دې پورې چې اخري وخت یې راغی لن تقبل توبته الله تعالی د دې توبه هرگز نه کوي د دې مطلب څه شو توبه خو الله تعالی د هر چا کوي د اخري سرګۍ نه مخکې کوم وخت چې فرعون توبه کړې وه هغه وخت یې نه قبلېږي چې کله د آخرت منازل او احوال ورته ظاهره شو بیا نه قبلېږي او هغه ایمان راوړ هغه ایمان معتبر نه دی د هغې نه مخکې توبه یې واسره توبه یې هم قبوله ده ایمان راوړه ایمان یې هم قبول دی نو دا لن تقبل توبته نه څه مراد د دې مطلب دا دی چې الله رب العزت د داسې کس نه د توبې توفیق واخلي بیا دې په هر څه باندې پوهېږي توبه نه شي نه کوي
نو د توفیق د توبې اغستل سلب کول دا معنا دا لن تقبل توبه تر اخري وخت پورې دی وي سبا کو خبره بیا وو چې بوډا شم وکم چې مړی کوم بیا توبه بس په دغه کې دا وخت شي دا اصل څو چې د مسلمان مهر ورګي جباریت د الله رب العزت طرفنا او غیر بعد د زړه کې الله خیال راځي چې زه اوس توبه وکړم دا اصل کې څو دا یو نیک کار او توفیق دا د الله طرف نه ملایي دا توفیق الله رب العزت واخلي بیا انسان د کوشش نه باوجود نشي کوي اولئک هم الضالون دا خلق لپاره الله تعالی وایي چې دا خلق گمراه شو چې مهر ولګي چې مهر ولګي هغه نه بس توبه نشته هغه نه بس یې ایمان راوړل نشته توبه څه ته وایي توبه درو څه نه کوم ګناه چې مبتلا دي هغه پرېږدي هغې باندې انتهایي پښیماني او درېیم نمبر باندې آینده دپاره پخه اراده وکړي بیا دا درې شرطونه دي بنیادي او که د ده معامله د حقوق الله یا حقوق العباد کې څه صحیح هغه چې پوره کړي مثلا مزد قضا شوی دی توبې سره هغه ګناه به معاف شي چې په وخت یې ونه کړه خو ده چې کوم مزد نه دی کړی دا هغه قضا به راکړه د کوم کال زکات نه ورکړه زکات به راکړه که حج پې فرض نه حج به زفر سره ادا کړي دا شان روژې ته نه پاتې شوي هغه به ادا کړي د بل چا حق دی هغه حق به ادا کوي یا د هغه نه معاف کوي هغې صورت کې به بیا د توبه مکمل شي بله ډله دا دویمه ډله چې د کومې تذکره وشوه چې بغیر توبې دنیا نه لاړه نو د دې باره کې الله تعالی وایي د قیامت پر ورځ به د دې عجیبه حال الله رب العزت به دې چې کله جهنم ته وغورځوي جهنم فیصله وشي دې ته به وویلی شي که چېرې تاسو سره د دې ټولې ځمکې عمره سره زر اوس یي او تاسو ته وویلی شي دا ټول سره زر ټول رقم دا ادا کوي په فدیه کې او ستاسو نه دې عذاب لرې کړی شي نو آیا تاسو دا خوښوئ هغه وایي او جي بلکل که مونږ سره دومره سره وې ټول مونږ اوس دلته حاضرول چې مونږ د دې عذاب نه بچ شو الله تعالی وایي ای زما بنده دنیا کې ما د نه ډېر لږ څه غوښتي ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه مې درنه نن ته هغه ورکولو دپاره تیار یې او په دنیا کې سلو کې 2.5 روپۍ مې درنه غوښتې دی په ورځ او شپه کې 15 وخته 15 مزونه 24 ګنټو کې مې درنه غوښتې ټول عمر کې یو حج مې درنه غوښته ټول کال کې یو میاشت روژې مې درنه غوښتې دی دا لږ عمل ما تا په دنیا کې غوښته که تا هغه لږ غونډه کې عمل کړی یو ځل لا اله الا الله دی په پټه دی ویلې څه موقع باندې ما نه یادېدلې په پټه دی ویلې چې الله ته یې منتظمه ما حالانکه ما تاسو نه دغه که معاهد دی او وعده ده لا تاسو دنیا ته نه وئ راغلي ما تاسو نه اخیستې او تاسو ټول وفا وکړئ نو که چېرې دنیا کې تاسو دا لږ غونډه کې عمل کړی و هغې لږ باندې ما ته دومره څه درکول چې نن تاسو د هغې تصور نه شئ کولی نو الله تعالی وایي فلن یقبل منه الله تعالی هرگز د هغه ورځې چې کومه ورځ د حساب کتاب ده مال دولت نه کوي هلته کې مال به په کار نه راځي اعمال به په کار راځي هلته کې به صحیح ایمان په کار راځي یقین به په کار راځي اولئک لهم عذاب الیم او الله تعالی وایي که چېرې دی فدیه کې دا هر څه ورکړو که دومره ورسره وې او ورکړی وې هغه ورځ کې دا شی نه کوي د هغه ورځې کرنسي هغه اعمال ایمان دی که ایمان یې لغو ته کې عمل وکړ ایمان وي جهنم کې ابدي به نه اوسي آخر کار جهنم نه راوځي خو که چېرې ایمان نه وي لکه څنګه چې نبي علیه السلام یو ځل یې تپوس وکړ یا عبدالله بن جزعان باره کې تاسو څه وایي حضرت هغه ډېر نیک انسان و ډېر سخي و د خلکو امداد به یې کو او
خلقو بداوت دسترخوان نه خوراکونه کول او ډېر زیات خرج کوونکی الله تعالی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وکړ دا هغه دا ښه عملونه آیا نن د هغه په کار راځي چې هغه سره ایمان نه و هغه لا اله الا الله نه ویلي نو د هغې نه بغیر که هغه ډېر ښه اعمال وکړ هغه قیامت کې په کار نه راځي ولې چې کرنسۍ د پاسه د هغې ملک مهر ضروري دی او هغه د کرنسي اعمال ده دغې اعمال باندې د ایمان مهر ضروري دی که ایمان سره دا اعمال وي بیا هم پکارېږي که ایمان نه بغیر وي که ښه عملونه یې وکړه هغه د دنیا کې د هغې بدله ملاو شي آخرت کې د هغه دپاره څه نشته اولئک لهم عذاب مهین د قیامت پر ورځ د دوی دپاره دردناک عذاب وما لهم من ناصرین او هېڅوک مددګار به د دوی نه وي الله تعالی دې ما له تاسو سره عمل کولو توفیق راکړي ان الذین کفروا بېشکه هغه خلک چې کافران شول بعد ایمانهم خپل ایمان راوړونه بعد ثم ازدادوا بیا زیات شول کفرا په کفر کې لن تقبل هرگز به قبول نه کړی شي توبتهم توبه د هغوی واولئک هم او هم دغه خلک دي الضالون گمراهان ان الذين كفروا بشکا خلق چې کافران شو وماتوا او ورشو وهم کفار او هغوی کافران وو فلن يقبل نو کله به هم قبول نه کړی شي من احدهم د یو کس نه د هغوی ملء الارض په مقدار د ډکوالي د ځمکې ذهبا سره زر ولو افتدا او اگر که په فدیه کې ورکول غواړي به هغه اولئک لهم او دا خلق دی د دوی دپاره عذاب علیم دردناک عذاب دی وما لهم او نبوی د هغوی دپاره من ناصرین څوک مددگار وما توفیقی الا بالله الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اللهم